لمده شوې خټه نوره دې ته جوړه ده چې لوښي ترې جوړ شي. خواري پرې ډېره شوې خو اوس یوازې د تشلاس هنر ته پاتې. جان محمد کلونه کولالي پاللې. وایي اوس یې کار ځکه پخه کېدو دی چې د خاورینو لوښو بڼې اوښتي. پخوا ګلدانۍ نه و کوم ډېره کم و. اوس دا بوټي سره خلک شوق لري او دې سره لږ ذره کار دغه ښه شوی ده. ترموز د اوبو پخوا نه و، اوس موږ ترموز د اوبو جوړ کړی ده. جیکونه د اوبو نه و کوم ډېر کم و، اوس دې سره ډېر زیات شوی. نو دې د تاثیر نه دا کار لږ ذره رشد کړی ده. د خټینو لوښو خاوره هر ځای نه مونده کیږي او دې بټۍ ته دا خاوره د سره رود له ټټنګه راوړل شوې، لمده شوې او د لاس له خوارۍ وروسته همدلته په داش له سوځولو وروسته کارېدی شي. یو وخت د هر کور د سمبالښت توکي همدا و. کولالي افغانستان کې د نورو په څیر دې کارګرو ته هم له پلرونو ورپاتې. داسې فن چې د هر چا د وس کار نه دی. د نړۍ له پرمختګ سره سره لا هم افغانستان کې د خټینو لوښو جوړونه او کارونه دود ده او دا خزانه اوس هم ډیرو ته د پیسو ساتلو یوه خوندي وسیله ده. دې هیواد کې د خاورینو لوښو جوړولو لوی کارځایونه او منظم پیروپلور نشته. پیرودونکي او پلورونکي له لیرې ځایونو یو په بل پسې ګرځي. د خټینو لوښو دې پیرودونکي څو ولایتونه دې لوښو پسې پریښي. یاره وروره زه خو د کاپیسا ولایت تګا ولسوالۍ نه او ګلدانۍ پسې راغلی. ګلدانۍ دلته یو ګلخانه لرم، بس هماغه نه لږ لږ کار کوو ورسره. موټر کې 50 ګلدانۍ او 60 ګلدانۍ دغسې اچوو، یو بازار بل بازار یې خرڅوو. له ښاره په یوه وتلې سیمه بهسودو کې دې کس ایله د خپلې خوښې خټین لوښي موندلي. وایي هر ځای نشي پیدا کېدی نو ځکه یې پسې اوږد مزل کړی دی. ښکلا په دې کې ویني. جک مې واغسته. دا خو د یخ اوبو دپاره صاحب یخ ساتي، اوبو ډېر ښایسته ساتي چې کله صاحب د میلمه راشي دا بیا صاحب همداسې اچوو او یا ښایسته اوبو ورته ورکوو. دا خو ډېر خوښوي دې د خاطره چې یخ اوبه ساتي او خلک شهرت پیدا کړی ده. په ختیځو ولایتونو کې د خاورینو لوښو داسې کوچنۍ بټۍ د ګوتو په شمیر دي چې ټول کارګري نارینه او دا لوښي جوړوي. یوازې تنورونه دي چې په ځینو کلیوالو سیمو کې میرمنې د ځان او پلور لپاره جوړوي. امید دیدار، DW ننګرهار.